ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره چې هر کال د پسرلي پر رسیدو تر سره کیږي سکهال هم نږدې چمتواله پای ته رسیدلې او راتلونکي پنځشنبه د حمل په شله منېټه به تر سره شي. د مشاعرې تنظیمونکي وایي سکهال هم د تیر په څیر پراخ چمتواله نیولې او تمه ده چې د هیواد له بیلابېلو سیمو څخه نوموتي شاعران، لیکوالان او د ادب مینوال پکې ګډون وکړي. په دې مشاعره کې سکهال ان شاء الله مونږ د رسامانو یو نندارتون هم په پام کې نیولې ده او سره څنګ کې د کتابونو یو نندارتون هم لرو او دغه مشاعره به په آزاد فضا کې تر سره کیږي او د هیواد بېلابېلو ولایتونو به د شعر او ادب مینوال راځي. همدارکمته په پراخه کچه به موږ سره په دغه مشاعره کې شاعران هم ګډون کوي او دوی هغه خپل شعرونه به د شعر مینوالو ته وړاندې کوي. شاعران د نارنج ګل مشاعره او میله د پښتو ادب د ودې او د افغاني کلتور د ترویج لپاره خورا مهمه یادوي او وایي طبعا د شعر او شاعرۍ لپاره دغه څه غونډې جوړول دا داسې مثال لري لکه د فصل لپاره اوبه یا باران. دې سره د نوي شاعرانو د ادب لمن ډېره پراخېږي، شاعران تشویقېږي او فرهنګ وده کوي. ادبي فرهنګ نور قومونو سره خپلو کې پیژندګلوي زیاتېږي، تعلق زیاتېږي. نو خصوصا نارنج ګل مشاعره په دې برخه کې ډېره ارزښتمنه ده. دغه راز دغه شاعران د دې ادبي راټولېدنې په اړه خپله خوښي څرګندوي او دا مشاعره د ورکو شاعرانو د پیدا کېدو، ادب او کلتور د تازهګۍ لپاره خورا مهمه بولي. واقعیت چې د نارنج ګل مشاعره چې پر هیواد کې یا به ویو چې د پښتو ادب پر تاریخ کې د لومړنیو مشاعرو څخه ده چې سږنی کال غالبا 2/5 کلیزه چې دی پکې د برابرېږي. حتما لیوالتیا چې دی زمونږ همدارنګه د ټولو شاعرانو او همدارنګه د اوریدونکو د لپاره چې ډېرې. نارنج ګل میله او مشاعره هر کال د اطلاعات او کلتور ریاست په قربتوب ننګرهار کې په داسې مهال تر سره کیږي چې له یوې خوا پسرلي خپل رنګیني خپرې کړې وي او له بلې خوا هوا د نارنج ګلانو معطره کړې وي.